why او د why مطلب دی ولې لکه پښتو کې چې مونږ وایو اخر ولې رانغلې اخر ولې تا دا کار وکړو نو د ولې لپاره په انګلیش کې why استعمالیږي فار ایگزامپل why did you do so تا ولې داسې کار وکړو why did you do so اخر تا ولې داسې کار وکړو why ولې did you do د do مطلب دی کول او so مطلب دغه شانتي why didn't you come ته ولې رانغلې why didn't you come یا why did not you come ته ولې رانغلې why didn't you come who او د who مطلب دی څوک څوک مړ شو څوک راغلی څوک لاړو دا څوک دی کله چې موږ د څوک لفظ وایو نو په انګلیش کې بیا موږ د who لفظ استعمالو فار ایگزامپل who is he هغه څوک دی who is he هغه څوک دی who څوک is دی he هغه هلک یعنی هغه هلک څوک دی who is سدیس سدیس څوک دی یا who is امیر امیر څوک دی who is سدیس مطلب سدیس څوک دی ستاسو یو ملګری دی او تاسو ته سدیس باره کې خبرې کوي او تاسو ورته وایي چې سدیس څوک دی یاره زه خو نه پیژنم نو په انګلیش کې بیا ویلی شئ who is سدیس سدیس څوک دی who is سدیس سدیس څوک دی یا who is امیر امیر څوک دی یا who is حمزه حمزه څوک دی یا who is اسیم اسیم څوک دی whose یا who is څوک دی ګوره دا هم یاد ساتئ کو چېرته همدغه who راغلی او اپاسټروفي ورسره او اس ورسره راغلی نو د دې هم دغه مطلب دی څوک دی یا به تاسو لیکئ who is یا به لیکئ whose یعنی whose چې کوم دی د دې شارټ فارم دی who is یا whose څوک دی whose یا who is څوک دی فار ایگزامپل who is that هغه څوک دی یا who is that هغه څوک دی دواړه یو شان دي یا whose یا who is that هغه څوک دی یا whose that هغه څوک whose د چا اوس دلته هم اس راغلی دی او هو نه بعد اس راغلی دی خو اپاسټروفي ورسره نشته دی نو اوس د دې مطلب بدل شو د دې مطلب شو د چا او د هغې مطلب څوک د چا پلار د چا مور د چا موبایل د چا کور د چا گاډی کله چې موږ د چا لفظ استعمالو نو په انګلیش کې whose ویل کیږي whose د چا فار ایگزامپل whose bike is this دا د چا موټر سایکل دی whose bike is this یو موټر سایکل په لاره کې ولاړی او ته وایې چې دا د چا موټر سایکل دی نو په انګلیش کې بیا ویل کیږي whose bike is this whose bike is this whose pen is this دا د چا پن دی یا دا د چا قلم دی whose pen is this دا د چا قلم دی which او د which مطلب دی کوم لکه پښتو کې چې موږ وایو کوم موبایل دی خوښ دی کوم موټر سایکل دی خوښ دی 125 دی خوښ دی که 70 دی خوښ ده په کوم رنګ کې دی خوښ دی نو د هغې لپاره بیا په انګلیش کې استعمالیږي which کوم which مطلب کوم فار ایگزامپل which pen do you want کوم یو قلم غواړي سپین غواړي شین غواړي که سور غواړي که تور غواړي which pen do you want کوم یو قلم غواړي which pen do you want کوم یو قلم غواړي which color do you like کوم رنګ دی خوښ دی which color do you like کوم رنګ دی خوښ دی ستا کوم رنګ خوښ دی which کوم color COLOR رنګ دا په امریکن کې ویل کیږي او COLOUR د دې هم رنګ مطلب دی خو دا په برټش کې ویل کیږي which color do you like کوم رنګ دی خوښ دی which color do you like ستا کوم رنګ خوښ دی where او د where مطلب دی چیرته یعنی چیرته ځې په کوم ځای کې واده دی هغه د کس واده کوم ځای کې دی WHERE مطلب چیرته فار ایگزامپل where is امیر امیر چیرته دی where is امیر یعنی امیر په کوم ځای کې دی امیر چیرته دی where چیرته is دی امیر یعنی امیر چیرته دی where are you going ته چیرته روانې where are you going ته چیرته روانې یو ملګری دی په لاره کې روان دی او ته ورته وایي ته چیرته روانې نو په انګلیش کې ویل کیږي where are you going ته چیرته روانې whom چا ته یا چا سره د whom دو معنی کېدلی شي چا ته دې ورکو یا چا سره ځي هغوی چا سره راغلل هغوی چا ته وویل نو د whom دو معنی کېدلی شي چا ته یا چا سره whom چا ته یا چا سره فار ایگزامپل whom did you ask د چا نه دې پوښتنه وکړه
whom did you ask د چا نه دې پوښتنه وکړه whom did you ask تا د چا نه پوښتنه وکړه whom did you give چا ته دې ورکړي whom did you give چا ته دې ورکړو یعنی پیسې دې چا ته ورکړي هغه پین دې چا ته ورکړو with whom are you going چا سره ځې with whom are you going مطلب ته چا سره ځې with whom are you going ته چا سره ځې بس په دې څو الفاظ باندې پریکټس وکړئ او اوس تاسو غواړئ چې انګلیش ډیر زر او ډیر په اسانۍ سره په پښتو ژبه کې یاد کړئ نو بیا دا ویډیو ضرور لایک کړئ او دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د خواته بیل نشان چې کوم دغه هم دباو کړئ